الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو در رمضان المبارک نن آخری جمعه دا چې منګ او تاسو دیتا جمعتل وداع ویو د رخصتولو والا رخصتېدو والا جمعه دې جمعې سره منګه رمضان مبارک چې کوم میلمه موږ سره راغلی وو هغه منګه رخصتو او دا رخصتی یا با په اکرام سره وی په عزت سره وی په قدر سره وی او یا دا رخصتی بے اکرامه سره به موږ نه کیږي. هر کور ته چې میلمه راشي که د هغه قدر وشي او هغه ته په ښه نظر باندې وکتلی شي او د هغه اکرام وکړی شي نو یقینا هغه میلمه خوشحاله د تانا رخصتیږي زی او که د هغه قدر ونه کړی شو هغه ته بد نظر باندې وکتلی شلو نو په داسې صورت کې بیا هغه چې زی نو هغه خفه وي. د رمضان المبارک قدر داو چې په دې کې مونږه الله تبارک و تعالی د رضا والا اعمال په کثرت سره کړي وي. د رمضان مبارک قدر داو چې په دې کې مونږه د هر قسم وړکې او د غټ ګناه نه ځان بچ کړي وي. د رمضان مبارک قدر داو چې په دې میاشت کې مونږه کثرت سره د قرآن پاک تلاوت کړي وي. د رمضان مبارک قدر داو چې په دې میاشت کې مونږه تراوو اهتمام کړي وي. نو که دا کارونه چا کړي دي د خپل د لاس او د خپې نه د خپل د جبې نه بل مسلمان په حفاظت کې ساتلی دی د خپل لاسونه خپل خپې خپل جبه
سترګې غوږونه دا د ګناه نه بچ ساتلی دي او د تراو اهتمام کړی دی د ذکر اذکار اهتمام کړی دی د توبې اهتمام کړی دی کثرت سره استغفار کړی دی ویلی دی تا خوشبو د هغې قدر یې کړی دی او په هغې کې د الله عبادت کړی دی یقینا دا شپه به د موږ نه ځي دا میاشت به د موږ نه ځي په داسې حالت کې چې دا به خوشحاله وي او د دې خوشحالي دا ده چې تا ته به د الله د طرف نه انعام ملاویږي پروانه به ملاویږي د مغفرت چې ستا بخنه وشلله او تا ته د الله د طرف نه رحمت مستحق ته وګرځېدلی د ګناهونو نه ته پاک شللی څنګه چې مونږه کپړې جمعې په ورځې باندې واچو بلې جمعې له اکثر چې کوم دی بیا هغه کپړې وباسي ولامبي ځان صفا کې د هغه یوې هفتې خیرې چې کوم دی هغه مونږ د ځان نه لرې کړو دقه شانته 11 میاشتې مونږ ځان ګناهونو سره خیرن کړی وو 11 میاشتې مونږ د الله تبارک و تعالی په نافرمانیانو سره ځان خیرن کړی وو 11 میاشتې زمونږ زړه زنګ آلوده شوی وو دا میاشت الله تبارک و تعالی مونږ له راکړې وه چې په دې میاشتې کې مونږ الله رضا کو په دې میاشتې کې مونږ توبه او استغفار وکړو او ځان د ګناهونو نه ووینځو اوس د دې میاشتې یو یا 2 ورځې مونږ څخه پاتې دي یا به میاشتې 29 شي غالب ګمان دا دی چې د 30 به وي نو دا 30 یا د 29 په دواړو صورتونو کې مونږ څخه یوه یا 2 ورځې دي نو که چا اوسه پورې غفلت شوی دی سسته شوی ده نو نن د شپې بیا 29 شپه ده د شپې د الله سره وجاړئ فریاد وکئ الله نه دعاګانې وغواړئ د دې میاشتې خاص عمل د قرآن پاک تلاوت دی هغې اهتمام پکارو د دې میاشتې خاص عمل دعاګانې د الله نه غوښتل چې الله ماله دا راکې دا راکې دا راکې دې نه مې بچ کې دې نه مې بچ کې دې نه مې بچ کې خپل جسم دپاره خپل ځان دپاره خپل اولاد دپاره خپل رشته دارانو دپاره پوره امت مسلمه دپاره خیر غوښتل او د شر نه پناه غوښتل نو الله تبارک و تعالی کروڑها شکر دے اربها کربها شکر دے چې اکثر مسلمانانو مونږ باندې روجې ونیولې او بهترین روجه مونږ باندې تېره شلله نه پکې ګرمي وه نه یخو الله تبارک و تعالی د دې فریضې د ادایګۍ مونږ له توفیق راکړو په دې معنی د هغه شکریا مونږ هم ادا کړو چې الله ستا شکر دی چې دا د روجو نیولو مونږ له توفیق راکړو ډېر خلق داسې دی بازارونو کې ګرځي روجې نه نیسي الله ستا شکر دی د مونځ توفیق دی مونږ له راکړو او که چا ټول مونځونه تکبیر اولا سره کړي الله ستا شکر دی چې ټول مونځونه د مونږ له تکبیر اولا سره د کولو توفیق راکړو ستا شکر دی ستا قرآن پاک مونږ قرآن پاک ولوستو په تراوو کې یا واورېدو یا اسې تلاوت وکړو د تراوو توفیق دی مونږ له راکړو زمونږ څه طاقت وکړو تا مونږ نه راویشتلی د جمعات ته مونږ نشو راتللی الله ستا شکر دی لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو د الله شکر ادا که الله به دا نعمتونه مزید زیات کی او که ناشکري وکړله نو بیا الله تبارک و تعالی هغه دا چې کوم نعمت دی دا به الله تبارک و تعالی واخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال الله تبارک و تعالی زما امت لا 15 خصلتونه په رمضان مبارک کې راکړي دي دا دینه مخکې یو امت ته نه دی ملاو شوي د رمضان مبارک کې چې کوم 15 خصلتونه الله تبارک و تعالی مال راکړي دي زما امت له راکړي دي دینه مخکې دا بل چاته نه دی ملاو شوي آی کې اولانې دی خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك دروجدار د خلی بدبو الله تبارک و تعالی تا دا مشکو د خوشبونه هم زیاته غوره ده وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا او دولا وچوب کی خو انسانان دولا مغفرت دعاګانې کوي کی ساوري ولا کی درندگان ولا کی لیکن د دود محبت الله تبارک و تعالی دومره عام کی چې په خوړ کې دننه په دریابونو کې دننه په سمندرو کې دننه چې کوم مې دي هغه مې عمر جدار لپاره دعاګانې کوي او دیم دا وتزين الله عز وجل
وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ اللہ تبارک و تعالی دی امت دا پارا روزی کی روزانہ جنت خیستا کی سمر چی زمانگا یو خاص ملمہ رازی منگا غلا پارا خاص اہتمام کو لاری کی چونی اچو جنڈی وطا لگو خوش آمدید بینر لگو فین افلک سے لگو نو دا غشانتا دی جنتی دا پارا دی روجی دی وجنا دا اللہ تبارک و تعالی جنت روزانہ خیستا کی او ثم یقولو او بیاوتوی یوشکو عبادی الصالحون ان تلقو عنهم المؤنہ ویسیرو الیک زرد چی زمان ایک بندگان اغون دا مشقت بلرشی او اغو براشی جنت کے بداخل شی دا دریم نمبر دا دولا پر اللہ تبارک و تعالی دا فضیلت ورکڑے چی روجادار تعالی اللہ تبارک و تعالی جنت خیستا گئی او سلورم نمبر پدیم یاشتے گئی سرکش شیطان اتر لیشی لہذا پدیم یاشتے گئی اغا گناہون دونوں نکی گی کم چی عام رزق سڑی نکی گی او پینزم نمبر ویغفر فی آخر لیلت آخرش پی که دا طول مسلمانانو اللہ مغفرت کی اولنا خددو اولنے عشری کی مغفرت ہوشی دیر مسلمانان داسی بھی روزانہ لس لکا کسان مد افطارے پٹیم کی جہنم نازادی گی نگویا اولنے عشری کی اغا 30 لاکھ کسان چکم دے دا 30 لاکھ نا 3 کروڑ کسان اغا دا جہنم نازادی گی بیا دیم عشری کی دیر داسی بھی دا اغو مغفرت ہوشی دیر داسی بھی دا اغو آخر عشری کی مغفرت ہوشی دیر داسی شو قدر کے دا اغو مغفرت ہوشی اور دیر داسی وی چاہ کم پاتی دی آخرش پہ کہ اللہ تبارک و تعالی دیغو مغفرتو کی قیل یا رسول اللہ تپوس شہید اللہ رسولہ دا آخرش پہ دی رمضان مبارک دا لیلت القدر دا چکے میں فضیلتون راغلی دی نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے لا نا داخل لیلت القدر ندا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله کلچ یوم مزدوری مکمل کی اغتا بیا مزدوری ملاویگی نو دا زما بندگانو زنانو اسڑو دو روجونی ولا اخپل مزدوری مکمل کرلا او مزدوری من چکم شیم مال ورکولو زول آغا ورکوم آغا دی مغفرت پروانا لہذا دو زبخنکوم دو تا موافقوم او بل حدیث کی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال یغفر لامتی فی آخر لیلت من رمضان دا دی امت پا آخریش پی کی اگر مغفرت کی گی تپوسو یا رسول اللہ اہی لیلت القدر دا لیلت القدر دے نا ولیکن العامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ کلچی عامل مزدوری اخپل مزدوری مکمل کی اگر تا مزدوری ملاوی کی دا مزدوری والا اللہ تبارک و تعالی ورکی نمولا دے آخرش پہ کی مزید چکم دے اغا اللہ طرف تا متوجہ کی دل پکار دی یو دویم دے اختر شپا اغم زیکون ندی پکار چه اعلانو شو چه اختر دے او وڑا الوی ٹول بازار تروان دی نا مخی نظان برابر کیسی شی ضرورت غزان لراڑے او دا آخرش پی کی سنس عمل دی اللہ تبارک و تعالی دی رضا والا اوکے حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو چاچی دی وڑو کی اختر او دا لوی اختر شپا جوان دے کردلا چاچی دی وڑو کی اختر شپا جوان دے کردا او لوی اختر شپا جوان دے کردا یعنی دی کسی عبادتو کو نو دی سڑی دبا اللہ تبارک و تعالی یو مقام ورکی اگا مقام دادے چی دا قیامت پورا زبان دے ظلم مڑکی گی نا پا کم میرا زبان دے با عام خلق و ظلم مڑوی دا ظلم پا آغا زبان دے اگا جوندے بھی دی اخترش پی باندے سنس محنت اگا پکار دے نو یو نننش پا دا 29 و شعبان کیدیش دا خیرش پی او کیدیش سبانه خیرش پشی نو پا دوارش پو که مولا محنت پکار دے اللہ طرف تا متوجہ کدل پکار دی او بیا دا اخترش پی منی مزید چا اللہ دا 29 یا 30 روزی معونی ولی پا دی که مانا کمی بیشی یقیناً شوی دی زی انتہائی کمزوریم دا دی حق مانا نا ادا کی دو تم آتا مافیو کی دا ٹوٹا پوٹا عمل دا مات گڑ عمل دی منگ نا چکم دیا قبول کی نو اللہ تا زاری کول چا اللہ دا عمل زماتا قبول کی کہ قبولیت و تا ملاو شو نو منگ کامیاب ایو او کو قبولیت و دا ملاو نشو نو بیا منگا ناکام ایو نو دا دی اخیر دوش پو کی مزید اللہ طرف تا متوجہ کے دل دا سینا چا وشتمش پہ خمونگا لارلا تاخش پہ لارلے اس دی عبادت سے ضرورت ختم خمونگا کڑے دے تراؤ سے ضرورت نا بلکہ مزید اخیری کی خم محنت کول پکار دی چا اللہ تبارک و تعالی دی منگنا راضی شی او بیا دی اختر دی رضی اعمال دی
د اختر د ورځې اعمال سهار ټایم کې چې سړی پاسي نو غسل کول دا سنت دي. د اختر د ورځې باندې غسل کول سنت دي، مسواک کول سنت دي. دغه شانته د اختر په ورځې باندې خوشبو لګول دا سنت دي. چا ځان له نوي کپړې جوړې کړي هغه نوي کپړې اچول دا ښه خبره ده، غوره ده. او که نه نوي جوړې کړي زړو کپړو کې چې کومه ښه جوړه ده هغه پکې ښه ښکاري هغه کپړې اچول دا سنت دي. او بیا د وړوکي اختر په ورځې باندې د جمعات ته مصلا ته عیدګاه ته اختر مونځ له راتلو نه مخکې څه شی خوړل څه خوږ شی خوړل دا سنت دي. لوی اختر کې سنت دا دی چې مونځ نه وروسته څه شی وخوري، وړوکي اختر کې سنت دا دی چې اختر مونځ نه مخکې څه شی وخوري او بیا ته عیدګاه طرف ته راځي. او چې کله راځي جمعات طرف ته عیدګاه طرف ته نو په لارې باندې رو ویل، لوی اختر کې په تیزه ویلې، وړوکي اختر کې رو الفاظو سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا سنت دي. او بیا یوې لارې باندې راتلل بلې باندې تلل دا سنت دي. او که داسې نه کېږي یوه لار ده نو سنت طریقه دا ده چې سړی د لارې په ښي طرف باندې لاړ شي. نو پلن روډ دی، یوې غاړه چې موږ راځو په یوې غاړې باندې راشي هغه به زموږ ښی غاړه وي، بلې غاړه چې ځو موږ په دې بلې غاړې باندې لاړ شو هغه به زموږ ښی غاړه وي. نو دوی عمل وشو چې په یوې لارې موږ راغلو بلې باندې لاړو په هغې باندې ما عمل وشو. او دا سنت دي چې د وړوکي اختر او د لوی اختر په ورځې باندې د اشراق مونځ چې کوم دی هغه نشته، نه په کور کې نه په عیدګاه کې. نو که تاسو کور کې یې تاسو مخکې د اشراق مونځ کوو تاسو له الله د هغې اجر راکوي. شریعت نوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام د اتباع، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت او طریقې باندې ځان چلول. او هغه طریقه دا ده چې تاسو د اختر په ورځې باندې نوافل به نه کوئ. زنانه کور کې کوي هغه به کوي، سړي چې کوم دی هغه به نه په کور کې کوي نه به جومات کې کوي او نه چې دلته کې راغلو اوس 9 بجې مونځ دی څه ټایم چې ټایم مقرر شي هغه ټایم باندې مونځ دی او د 6 بجې راغلی ما سره خو ټایم لا ډېر دی لهذا زه نفلونه شروع کوم. دا نفلونه نه کېږي، دا د دې باندې ثواب نه میلاویږي ځکه چې سنت نه خلاف دی. د سنت نه خلاف دی په دې باندې دا د ثواب هغه نه میلاویږي. او کله چې مونځ وشو د اختر نو بیا په عیدګاه کې دنه نفل کول دا هم صحیح نه دی. بیا کور ته لاړ شه هلته بیا کوه، په هغه ځای کې بیا نفل کول دا نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مونځونه چې کړي دي نو هغې لپاره یې بانګ هم نه دی ویلی، اقامت هم نه دی کړی. اوس عامو مونځونه څومره چې دي هغې لپاره بانګ هم ویلی کېږي او هغې لپاره اقامت هم کېږي. دې ځای کې که یو سړی دا ووایي چې دې کو ثواب زیات دی لهذا زه دا کوم نو دا د سنت نه خلاف عمل. سنت باندې عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې ما جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرت ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. مسلم شریف کے روایت تے چې ما نبی علیہ الصلاة والسلام پسی یو ځل دو ځل نه بلکې کثرت سره ما مونځ کړی دی اختر. او نبی علیہ الصلاة والسلام به چې چېرته مونځ کوو نه به ولا اقامت کوو نه به یې هغې لپاره بانګ وي د اختر مونځ له. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله عیدګاه ته راغی نو اول نه به یې مونځ وکړو او د هغې نه وروسته به خلقو ته به یې خطبه وویله بغیر اذان ولا اقامه، بغیر د اذان نه او بغیر د اقامت نه. قام متکئا علی بلال کله چې مونځ نه فارغه شو نو نبی علیه الصلاة والسلام به ودرېدو، د الله ثنا به یې بیان کړله، د الله حمد به یې بیان کو، خلقو ته به یې نصیحت شروع کو او هغو ته به یې نصیحتونه کول. او که کله به یو جماعت لیږلو یو لښکر لیږلو او لښکر به یې ولېږو بل څه عمل هغه به بیا لمونځ نه وروستو هغه کو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اختر په ورځ باندې 2 رکعاته مونځ کو دی، هغې نه مخکې هم مونځ نه کړی وروسته هم مونځ نه کړی. نو دا ډېر خلک پکې دا وي ځان نه بیا بزرګ جوړ کړي چې دا هذا نفل شروع کوم. نو نفلونه په دې ورځې باندې د اشراق مونځه پورې د اختر مونځه پورې او اختر مونځ کې عیدګاه کې اختر مونځ نه وروسته عیدګاه کې هم نفل چې کوم دی هغه نشته. د ځان نه مسلې جوړول ځان نه عمل کول په دې کې ثواب نشته دی. شریعت نوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتباع.
او نبی علیہ السلام بسط موسکو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا یوم الفطر والشمس على قید رمحین. نبی علیہ السلام بچ دی اختر وڑکی اختر موسکو نو په دومره داسې ټیم باندې وکاو چې نور به د دوو نیزو مطابق هغه بره ختلی و. والاضحى على قید رمح او د وړوکي اختر موز به چې کو نو یو نیزې مطابق، یعنی لوی اختر موز به زر کو او د وړوکي اختر موز به لږ لیټ کو، ځکه وړوکي لوی اختر کې بیا قربانیانې چې خلک هغه نه فارغ شي هغه عملو کې، وړوکي اختر کې خدا نشته دی، لہذا وړوکي اختر لپاره لږ لیټ ټیم مقررول دی چې نور ښه راختلی وي چې شوی وي. او لوی اختر کې ښه طریقه دا ده چې سړی اشراق سره موز وکړي، هغې نه لږ وروستو چې خلک حاضر شي دومره ټیم پکې ورکړي، زر د لوی اختر موز هغه کول پکار دي. مسله چې کوم دی هغه د رؤیت هلال، نو چې کله سپوږمۍ ولیدل شله او اعلان وشو موږ به اختر کو، موږ به دې ته نه ګورو چې کلنډر څه وي یا ټکنالوژي څه وي، بلکې چې سپوږمۍ شهادتونه راغلل اعلان وشو حکومت طرف نه او امکان هم وي په هغې ورځې باندې، نو پس ته مونږ هغه بیا اختر کو. اوس دې خلق به نن تاسو ګورئ هغه به سبا اعلان وکړي سبا اختر دی، حالانکه سبا هېڅ امکان هم نشته دی، لیکن هغه به سبا اختر کړي ځکه چې هغوی نه 29 روژې برابر شي یو ورځې مخکې نیوله. دا صورت چې کوم دی غلط دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، سپوږمۍ ګورئ روژه نیسئ او سپوږمۍ ګورئ او اختر کوئ. یو ځل نبی علیه السلام هغه خلقو باندې روژه ونیوله چې دا سبا 10مه روژه ده او یو قافله د بهر نه راغلله او هغه قافلې ګواهي ورکړه چې یا رسول الله مونږ بېګا سپوږمۍ لیدلې ده. نو نبی علیه السلام خلقو ته ووایي چې خپله اوس افطاري وکړئ، اختر ورځ ده اختر وبنا وکړئ. نو پخوا به خو زمونږ دغه چلو چې یو کلي کې به اختر و بل کلي کې به هغه اختر نو. اوس خو دنیا گول شوی دا، نظام برابر شوی دی، لہذا هر چا څخه موبایل هم دی، هر چا ته خبر رسی وما او هر چا څوک خبرونه ګوري وما، لہذا د هغې مطابق هغه عمل پکار دی. د دې نه علاوه چې کوم نننۍ ورځې سره څه خاص اعمال چې کوم دی هغه خلقو مقرر کړي دي او په هغې باندې ثوابونه مقرر کړي دي، نو د هغې باندې هم لغونې بحث وشي. جمعة الوداع کې بعض خلقو هغه بدعت اختیار کړی دی، بعضو خدای طریقه اختیار کړه چې تا توبه وکړه لہذا تعالی د مونځ قضا کولو ضرورت نشته دی، هغه دې سره معاف شلو. او بعضو دا طریقه اختیار کړله چې جمعة الوداع باندې 4 رکعته مونځ وکړه تا ته ټول د زندګۍ ګناهونه معاف کېږي. نو پای کې یو صورت دا چې دا تاسو ګورئ په دې فیسبوک باندې چلیږي، وی که چا نه څومره مونځونه هغه قضا شوي دي، نو جمعة الوداع په ورځ باندې 4 رکعته مونځ وکړئ د نفلو بنیاد باندې، او هغې کې تاسو هر رکعت کې 20 آیت الکرسي ووایئ او 15,000 سورة الکوثر ووایئ، وسره لیکلی بیا که د 200 کالو مزرم تا ته معافي تا باندې باقي دی، هغه به هم الله تبارک وتعالی معاف کړي. نو سوچ عقل لغونې کار اخیسته پکار دي، لغونې سوچ هم پکار دی. دا خو بیا د سړی پوره زندګي مونځ نه کړي، یو ورځ راشي او جمعة الوداع باندې 4 رکعته مونځ دی وکړي، بیا د جمعو څه ضرورت دی او بیا چې کوم دی هغه د تراویح څه ضرورت دی، د نورو مونځونو د فرضو څه ضرورت دی. خو کال کې جمعة الوداع باندې یو مونځ کوه تا لپاره کافي دی، ځکه چې د 200 کال عمر د چا دی چې د 200 کالو ګناهونه معاف کېږي، نو د کال خامخا معاف کېږي. نو دا انتهایی غلطه خبره ده، دا د خلقو د ځان نه خبره جوړ کړي دي، ته بدعت ویل کېږي. دا د اسلام نه ثابت نه ده، دا د صحابه کرامو نه ثابت نه ده، دا د تابعین او تبع تابعین نه چې کوم دی هغه ثابت نه ده. په دې باندې ګورئ عمل ونه کوي. او بعضې به دا چل کوو چې دا جمعة الوداع په ورځ باندې مونځ به وشو د جمعې، نو بیا به یو امامتي وکړله د سهار مونځ دپاره، بله به وشله د ماسپښین مونځ دپاره، بله مازدیګر، ماسخوتن، ماښام، 5 واړه مونځونه به قضا وګرځول. دا قضا عمرې ده، لهذا تاسو ټول مونځونه معاف کړه. دا هم غلطه خبره ده. دا خو بیا کال کې مونځونه مه کوه، دغه یو ورځې باندې ماسپښین نه مازدیګره پورې وکړه، بېغمه کور کې کښېنه. دا ټولې دوکې دي، فراډ دی. او دا څنګه چې په فیسبوک باندې
دنیاوي خبرې نیمې دروغي او نیمې رښتیايي هم دقه شان ته چې کوم تاسو ته هغوی اسلامي خبرې ښیي نو هغه هم چانه تحقیق کوئ چې دا میسج چلیږي دا خبره چلیږي دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده د ځان نه خو نه ده جوړه کړې شوې نو د هغې د وجې نه چا عالم ته یې ښیئ پس د هغې تحقیق نه وروسته په هغې باندې عمل کوئ قسم قسم لمونځونه خلقو د ځان نه جوړ کړي دي پای کې تا لپاره مقدار مقرره کړی دی سجدې کې دا شی دومره ځله ووایه تحیات کې دومره ځله ووایه اسمان ته ګوره داسې وکړه کته ګوره داسې وکړه جدا جدا طریقه ده شپې راپاسه ستورو ته ګوره 1200 ځله فلانې شی ووایه دا ټول چې کوم د هغه د ځان نه طریقې جوړ کړې شوي دي د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې کوم سنت ثابت دي کوم نوافل ثابت دي هغه تاسو ته مونږ بار بار بیانو هغه دغه دا چې کوم 12 رکعات سنت مؤکد دي دا دي د هغې نه علاوه نوافل اس نفلونه کوم دی کثرت سره هغه ته کولی شي د هغې نه علاوه سنن زواید دی هغه ته کولی شي اوابین مزد دی د چاش مزد دی د اشراق مزد دی د تهجد مزد دی دا ته کولی شي استخارې مزد دی صلات شکر دی صلات حاجت دی دغه شان دا ټول صلات توبه ده دا مزدونه تاسو موږ بار بار بیانو چې دا کوئ لیکن د هغې نه علاوه چې کوم نه د قرآن او حدیث کې د هغې نام و نشان نشته دی قرون اولا کې د هغې نام و نشان نشته دی او نو یو کس راپسې خپل د ځان مطابق جوړوي په هغې باندې عمل مه کوئ او نه هغې سره تاسو ته دغه معاف کېږي خپل عقل نه هم لغونې کار اخلئ چې آیا دا خبره به جایز وي او که جایز نه وي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي خپل د زړه نه تپوس وکړه چې دا زړه که تا ته ووي دا کار وکړه نو ته وکړه که زړه درته وي مه کوه نو بیا مه کوه لکن هغې د صحیح زړه پکار دی خپل د زړه نه تپوس هم پکار دی چې دا کار به داسې جایز وي او که ناجایز وي د دې اهتمام هغه نشته چې تاسو په دې جمعة الوداع په ورځ باندې خاص اعمال په ځان لپاره مقرر کړي دي د جمعې په ورځ باندې اعمال دغه دي چې تاسو درود شریف کثرت سره وایئ دا که موږ وینا وکړو نو که موږ د نبي علیه الصلاة والسلام نوم اخلو بیا هم زموږ په دې علاقو کې هغه درود شریف څوک نه وي نه بریلیان نمونه ښه دي پنجابیان هغه ووایي او موږ چې کوم دی هغه سس هغه نه وي موږ ورته طریقه ښیو چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو ما باندې نوراني شپې کې او نورانی رضی باندې کثرت سره درود شریف وایي جمعې لپاره خاص فرشتې مقرر کړې شوي دي هغو دا درود شریف راړي ما ته رسي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي او زه د هغې جواب ورکوم دغه شان ته د جمعې په ورځ باندې مازدیګر لمونځ نه وروستو اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسلیما دا درود شریف 80 ځله ووایه د 80 سال ګناهونه الله تبارک وتعالی معاف کوي او د 80 سال د عبادت ثواب راکوي چې کوم ثابت دی هغه موږ تاسو ته بار بار بیانو چې کومه نه ده ثابت هغه په خپل هم لغونې سوچ کوي چې 4 رکعاتو نفلو سره د 100 کالو ګناهونه معاف کېږي نو پوره زندګۍ کې بیا 4 رکعاته پوره دي بیا څه لګوئ بیا خو د نورو ضرورت هم نشته دی لهذا داسې میجزې مخې ته خوروئ هم نه د چا خوب دی خوب هم مخې ته مه خوروئ داسې میسج یې هغه هم مخې ته مه خوروئ ځکه د خوب تعبیر هر سړی نشي واخلی کله خوب کې ښه خبره یې سړی وي دا خو ډېره ښه خبره ده لیکن د هغې تعبیر چې کوم دی هغه بل شان ته راوځي سړی عمره وکړي عمره چې کوم دی د هغې خوب کې تعبیر بل شان ته دی سړی چې عمره وکړي عمرې نه فارغه شو دا د هغې تعبیر که ته تعبیر والا تپوس وکړي نو هغه بل شان ته تعبیر دی یو سړی جومات کې ولاړ دی او ده وکتله چې ما خطبه وویله او خطبې نه فارغه شلم او بیا جومات نه ووتم لاړم ظاهره باندې ډېر ښایسته عمل ده وکړو لیکن د هغې نتیجه چې کوم دی هغه بل شان ته ده چې تعبیر والا تپوس وکړئ د هغې نتیجه هغه بل شان ته ده کتابونه وګورئ تعبیر والا نو ښه خوب هم هر چا ته مه بیانوئ بد خوب هم هر چا ته مه بیانوئ او کوم چې ستاسو خیرخوا دی هغه ته بیا خیر ښه خوب بیان کړه چې هغه ته ښه تعبیر راوباسي دا د خوبونو والا دین نه دی او نه دا چې کوم دی دین هغه د میسج والا دی چې تاسو دروغ میسج مخ ته چلوئ بلکې الله تبارک وتعالی مونځونه فرض کړي دي او که تا نه مونځ قضا شوی دی د هغې قضا به راګرځئ یو سړي توبه ووښکله چې هو ما نه خو مونځونه قضا شوي دي لهذا اوس زه د هغې قضا ګرځومه نو هر مونځ قضا راګرځول دا لازمي دي هر مونځ قضا ګرځول دا لازمي دي که چاله یاد دي د فلانې ورځې فلانې میاشتې فلانې تاریخ مونځ ما نه قضا شوی دی هغه ادا کوم د ماسپښین دی مازدیګر دی ماسخوتن دی سهار دی نوم دی ولا واخلي او که یاد ولرني زموږ شان دا ډېر زیات وي نو هغه چې نیت کړي نو اولنی د سهار مونځ ادا کوم اولنی د ماسپښین مونځ ادا کوم اولنی د ماسخوتن مونځ ادا کوم یا اخرنی ما باندې چې اخرنی مونځ د ماسخوتن دی قضا ادا کوم ما باندې قضا مونځ اخرنی چې کوم د ماسپښین دی هغه ادا کوم نو دا که تا قضا وکړو دې ټایم کې 2 ګناهونه دي یو ګناه دا دی چې تا مونځ نه دی کړی بل ګناه دا دی چې تا خو وکړو لیکن لیټ ته وکړو نو لیټ کولو سره هغه قضا کول خو مونځ تا خو وشو
لیکن قضا چې کوم کړی دی ټیم نه دی اړولو دی او ګناه تا باندې باقي دی په هغې باندې به توبه وباسي الله تبارک وتعالی بیا تا ته معافي کوي. نو موږ خلق ما توبه وکړله نوافله زور ورکو او خپل هغه فرایض چې کوم دی هغه واپس نه ګرځو نو فرایض هغه ګرځول پکار دي. الله تبارک وتعالی دې موږ له سنتو مطابق د ژوند تېرولو توفیق راکړي. الله دې هر بدعت نه زمونږ حفاظت وکړي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار. هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی انسان له جهنم ته بوزي. نو دا باقي چې کوم یو ورځ یا دوه ورځې پاتې دي په دې کې مزید د الله طرف ته توجه، په دې کې مزید د الله ته زاریان او فریاد کول چې الله شکر مدا کول چې تا موږ باندې رجوع نیولې، تا موږ له تراویح وکړلې، موږ باندې ذکر اذکار دې وکړو، ګناهونه دې موږ بچ کړو او وسره داومه چې الله دا قبول کا او وسره د دې سوالوم کوي چې الله آینده جن هم دقه شان ده د قرآن د تلاوت والا، د منځونو والا، د ذکر اذکار والا، د ګناهونو د بچ کېدو والا نصیب کا. او انشاءالله په دې جمعات کې مونږه د اختر مونځ د وړوکي اختر مونځ هغه به انشاءالله په 9 بجې باندې کېږي، پوره 9 بجې، ځکه چې سهار ټایم کې چې نور راخیږي نو هغه پوره 15 بجې نور راخیږي نن سبا کې، او اشراق بیا 12 منټ باندې کېږي. نو 15 شپږ 2 غنټې 2 غنټو کې نور چې کوم دی هغه اوچت ختلې وي زموږ په دوره پوره علاقې باندې خور شوی وي، لہذا پوره 9 بجې به انشاءالله تعالی په دې جمعات کې مونږ مونځ ادا کوو. که داسې تاسو ناسې مخکې څوک راغلي او هغه مونځ کې نوافل کې نو هغوی له د نوافلو نه هغه منې کوئ، نوافل په دغه ورځې باندې نشته دی. او تاسو جماعت کې ناسې نو ځان له مراقبه، ځان له ذکر اذکار، ځان له الله طرف ته متوجه کېدلو، ځان له زاریانې کول، زړه زړه کې الله ته فریاد کول چې الله موږ ته معافي وکړي، او خپل هغه دغې باندې نظر واچوئ. تاسو مخکې راغلي ناسې مراقبه وکړئ چې رايکم رمضان المبارک د شپې چې کله اعلان شو چې سبا روژه ده، د هغه ځای نه واخله تر دې ټیمه پورې ما خپل نظر واچوه او ورنۍ روژه ما باندې څنګه لاړه، دویمه څنګه لاړه، اولنۍ 10 څنګه لاړه، دویمه څنګه لاړه، درېیمه څنګه لاړه، دې کې ما نیک اعمال څومره وکړو، دې کې ما بد اعمال څومره وکړو، ریا رڼه پکې شی ده که نه ده شوې، د نام نمود لپاره ما څه عمل پکې کړی دی که نه دی کړی، که د الله رضا لپاره مې کړی دی هغه باندې شکر ادا کړه، او که کمې به شی شوي دي د هغې نه الله نه معافي وغواړه. الله تبارک وتعالی د موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې زموږ دا روژې، دا تلاوتونه، دا ذکرونه دا قبول او منظور کړي. الله دې آینده ژوند دقه شان د حلاوت او د میټاس والا موږ ته نصیب کړي، د اسلام والا موږ ته نصیب کړي، د ګناهونو نه الله موږ له اجتناب نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.